عبدالمجید زابلي د مشهور تجار عبدالحکیم ترکی زوی د 1890 کال د اګوست په 14 نیټه په هرات کې زیږېدلی و. خپلې زده کړې په هرات کې پیل کړې او په 1914 کال کې له خپل پلار سره تاشکند ته ولاړ او خپلې لوړې زده کړې په ازبکستان کې بشپړې کړې او په ګڼو هیوادونو کې د سوداګرۍ له ترلاسه کولو وروسته په افغانستان کې خپل اقتصادي او سوداګریز فعالیتونه پیل کړل. په 1920 کال کې موسکو ته ولاړ او په موسکو کې د افغانستان په سفارت کې کار وکړ. ارواښاد زابلي د افغان بانکوالۍ بنسټګر دی چې په لومړي ځل یې شرکت سهامي افغانستان جوړ کړ او وروسته نور خلکو هم کې ونډه واچوله چې بیا وروسته د افغانستان ملي بانک په 1940 کې په رسمي توګه پرانیستل شو چې د هیواد لومړی بانک دی. دې وخت کې د ټوله سرمایه اټکل 140 میلیونه افغانۍ وه. زابلي د صدر اعظم شاه محمود خان کابینه کې وزیر و چې د هلمند ناوې پروژه، د بغلان د قند، د پلخمري او د ګلبهار نساجي، د کندهار وړیو اوبدلو او د کندوز سپین زر شرکت جوړېدل د ده له طرحو څخه و او هم د ده په کوښښ افغانستان ځان لپاره د سرو زرو د زیرمې جوړول پیل کړل. ښاغلي زابلي په خپل شخصي لګښت د خوشحال خان او رحمان بابا لیسو د لیلیې امکانات هم برابرول. د کورنۍ جګړې پر وخت امریکا ته ولاړ او په 1998 کال کې وفات شو او هماغلته خاورو ته وسپارل شو. زابلي د مرګ څخه څو کاله مخکې د طالبانو لومړۍ واکمنۍ کې د طالبانو امارت ته یو وصیتپاڼه ولیکله چې د خپلې شتمنۍ 80% د پوهنې د پرمختګ او پاتې 10% زابلي فاونډیشن ته وبخل او هم یې موسکو کې خپل کور د افغانستان سفارت ته ورکړ. هغه مهال چې د طالبانو 8 کسیزه پلاوي امریکا ته تللی و، د کلتور وزارت مرستیال مولوي عبدالرحمن هوتک ته دا وصیتپاڼه وسپارل شو چې یو برخه یې داسې ده: د هر کال په پای کې هغه پیسې چې د تراست فنډ له خالصي ګټې څخه ترلاسه کېدې 20% د تراست فنډ د پانګې د پراخوالي لپاره په بانک کې ایښودل کېدې او خالصي ګټه 80% د بانک د کمیشن د لګښتونو وروسته د کابل پوهنتون حساب ته لیږل کېدې. وحید احمدزی په خپل کتاب د بانکدارۍ بنسټګر عبدالمجید زابلي کتاب کې داسې لیکلي: ښاغلی عبدالمجید زابلي چې په موسکو کې د افغانستان د سفیر مرحوم میرزا محمد خان یفتلي میلمه و، نو په همغه شپه شوروي مقاماتو د هغه د نیولو او ورسپارلو غوښتنه وکړه. مرحوم یفتلي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ته خبر ورکړ. د کابل لارښوونه دا وه چې شوروي مقاماتو سره د افغان تجارانو د سر او مال د خوندیتوب په اړه وغږیږي او عبدالمجید خان ته د افغانستان سفارت کې ځای ورکړي. څو ورځې وروسته سفارت د ډیپلوماتیک له لارې د عبدالمجید خان سیاسي پاسپورت چې په موسکو کې د دولت اقتصادي اتشې په توګه صادر شوی و ترلاسه کړ او دوی ته لارښوونه شوې وه چې د ویزې له اخیستو یو میاشت وروسته نوموړی له کوم جنجاله پرته هیواد ته راستون کړي. شوروي مقاماتو د ښاغلي زابلي پاسپورت قید کړ او ټینګار یې کاوه چې نوموړی باید د څېړنو لپاره دوی ته وروسپاري. اعلی حضرت امان الله خان د بهرنیو چارو وزیر مرحوم محمود طرزي ته لارښوونه وکړه چې په کابل کې د شوروي ډیپلومات پاسپورت قید کړي او نوموړی سملاسي ونیسي او د هغه له نیولو وروسته دې په کابل کې د موسکو د سفارت کوم لوړپوړی غړی ورغواړي او ورته ووایي تر څو چې عبدالمجید خان په خوندي او آزاده توګه افغانستان ته راستون نشي نو ستاسو دا ډیپلومات به هم بندي وي. موسکو د دغه خبر له اورېدو سره سملاسي د عبدالمجید خان سیاسي پاسپورت تایید او له یو میاشتنۍ سیاسي خروجي ویزې سره د افغانستان سفارت ته ورکړ. عبدالمجید خان زابلي په موسکو کې د ښار حلقوي واټ ته ورڅېرمه خپله حویلۍ چې 3 خونې لرلې او د افغانستان سفارت ودانۍ څخه 100 متره لرې وي قدردانۍ په توګه رسما د افغانستان حکومت ته وبخله او د هغه اسناد په موسکو کې د افغانستان سفارت ته تسلیم کړل. ښاغلی زابلي چې په اورګاډي کې له موسکو څخه اشخابات ته لاړ او له تورغونډۍ له لارې افغانستان ته داخل شو، هرات ښار ته له رسېدو وروسته مرحوم محمود طرزي ته د خپل راتګ ډاډ ورکړ او بیا د ملي اقتصاد وزارت معین وټاکل شو. قاضي امان الله خان بهرنیو چارو وزارت ته امر وکړ چې د شوروي ډیپلومات پر پاسپورت د 1 اونۍ خروجي ویزې له لګولو وروسته
هغه ته له افغانستان د وتلو امر ورکړي. ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غني د ارواکات عبدالمجید خان زابلي په اړه داسې وایي. د عبدالمجید زابلي نوم ما څو ځله تاسو سره په خبرو کې اورېدلی دی. یو څه د سیاسي ادبیاتو له لارې له نامه سره اشنا وم، خو فکر کوم زما په ګډون به ډېر اورېدونکي د هغه له اقتصادي او سیاسي طرحو سره دومره آشنایي ونه لري. فکر کوئ د افغانستان د اقتصادي ښېرازۍ په برخه کې همدومره اوچت ځای لري چې د موډل په توګه تعقیب شي؟ مثلا څه طرحې درلودې؟ طرح یې ډېره لوړه وه. د امان الله خان په دورې کې دا پیل شوله چې د یو شرکت چې سهامي شرکت نومېده تأسیس کړ او د هغه د استازي په حیث باندې ماسکو ته لاړ. او ماسکو کې هغه وخت لینن چې مرګ ته نږدې و، نوی اقتصادي سیاست یې ښی و. په دې کې مخکې له هغه نه دی بلد و، دی اصلا له هرات نه و او زاری امپراتوري سره او آلمان سره ډېر آشنا و. ده اساسي طرح دا وه چې باید یو بانک په افغانستان کې جوړ سي چې د ودې ترتیبات تر نظر ونیسي. البته دا طرح کې جمال پاشا چې د ترکیې له ځوانو ترکانو او یو له درې اساسي شخصیتونو د هغه دورې نه ده، افغانستان ته هغه هم راغلی و. اعلیحضرت امان الله خان ته هغه هم دا مشوره ورکړې. مګر اصلي روابط د دې اعلیحضرت نادرشاه سره شروع شو. نادر خان چې کابل کې ننوت یو قران نه درلود، خزانه تشه وه او د سره پیسې نه وې. په عین زمان کې عبدالرحمن خان نه تر امان الله خان پورې تخمینی 65% عواید د دولت د مالداری او د ځمکې له مالیې نه راتلل. او پس له هغه نه سیاسي وضع دا اجازه نه ورکوله چې دا مالیه په هغه رقم ټوله کړي. نو د نادر خان ټول ترکیز په ګمرکاتو باندې و. او بیا زابلي صاحب څو طرحې وړاندې کړلې. د بانک د تأسیس مقابل کې اساسیتونه و، خاصا وزارت د عدلیې د هغه وخت 2 کاله یې ونیول چې دا حل سي. یو وارې چې دا جوړ سو په 6 کالو کې د بانک ملي پانګه 100 چنده ډېره سوه. او دلیل یې څه و؟ زابلي صاحب نادر خان او پس له هغه نه ماداشم خان صدر اعظم ته چې د واک د هغه په لاس کې و، دا ژمنه وکړه چې ټول د ګمرک عواید به دی د 3 کالو دپاره ګارنټي کړي او ډېر به یې کړي. او په دې اساس باندې اساس د انحصار کېښود، واردات او صادرات. وارداتو برخه کې تیلو، بوره و، نور موادو، دا یې ټول په یو چوکاټ کې راوړل او انحصارات جوړ کړل. اما عمده برخه د دې صادراتو کې وه. او صادراتو کې لومړی کار چې د وکړه قرقل پوستکي و. د افغانستان پوستکي به نور واخیستل. هغه وخت کې برطانوي هندو، بیا به یې ویل په خپل نامه به یې خرڅول. لکه چې پس ته زموږ جلغوزیو سره دا کار کېد. د دغه زنځیر بنیادي توپیر پکې راوړ. راسن لندن او نیویورک ته صادرات پیل کړل او نن حداقل $1 میلیارد له هغه 9 میلیاردو نه چې موږ پانګه ده بینالمللي پشتیوانه ده د افغانۍ او په امریکې کې ده، له هغو پیسو نه پیدا شوي دي چې وخت دوهم نړیوال جنګ پیل شو. د له پیسو نه دي چې هلته یې کېښودل او هغه یې موږ د طلاو ذخیره ده. یعنی بانک په افغانستان کې عبدالمجید زابلي را پیل کړی دی، د ده نه مخکې نه و. بانک د ملي ده، بیا د افغانستان بانک هم د په ابتکار کېښودل شو او دی د ټولو رئیس و. په عین وخت کې چې دی وزیر د اقتصاد د ملي و، په همغه زمان کې همزمان دی د افغانستان بانک رئیس هم او د ملي بانک رئیس عمومي رئیس هم. نو منصب او ده کېښود او هغه پور چې دولت په لومړي برخه کې ده ته ورکړې وه، د بیرته د پانګې په حیث باندې د افغانستان بانک ته ورکړه. والم کم مشخص در مورد طرحهای او، آیا او منطقه را در نظر داشت از نظر صادرات یا جهان هم شامل از این میشد؟ چون شما اشارات به لندن و نیویورک هم داشتین. همزمان بود.
اقلام بود مثل قرقلواره که بر بازار خاص اروپا تمرکز داشت. لندن بازار عمومی اروپا بود، نیویورک بازار عمومی قرقل بود. در او زمان پوست قرقل یکی از پیشینی‌ترین مواد استعمال بود، خاصتا برای خانم‌های متمول. و این بازار زابلی صاحب در کوچکترین مدت تنظیم کرد. شعبه بانک ملی که در نیویورک افتتاح شد و فعلا جزء سرمایه ملی افغانستان است، یک تعمیر چند منزله است که از جایداد دولت افغانستان است. ایره آقای زابلی علاوه بر پولی که در فدرال ریزرو بانک نیویورک ماند به حیث طلا و پشتوانه، این تعمیرم یکی از سرمایه‌های مهم است که از مواد است که هنوزم جریان دارد. قسمت دوم از این تمرکز خاصتا سر اتحاد شوروی بود. و دلیل چی بود؟ اتحاد شوروی سخت محتاج پنبه بود. افغانستان تاریخ بسیار طولانی در تولید پنبه داره، خاصتا قبل از حمله چنگیز و بعد از او که شروع شد در هرات. اما چیزی که آقای زابلی کرد، رواج پنبه دوباره به مقیاس بزرگ در ولایت فعلی بغلان، قندوز، تخار و بلخ بود. در او وقت این ولایت شمال شرق ولایت قطغن و بدخشان می گفتن. یک ولایت بود ساحه قطغن و مزار شریف و ولایت مربوطه سمت شمال ترکستان می گفتن. ساحه شمال شرق افغانستان دو مشکل عمده داشت. یک، ملاریای بسیار شدید رواج داشت و ساحه باطلاق‌زار بود. و دوم، کمی نفوس بود. بعد از قحطی بسیار بزرگ 1872 که برام قحطی فارس یا فارسی مشهور بود، نفوس منطقه به شدت کم شده بود. اینی منطقه را کلش آقای زابلی احیا کرد. در حقیقت بغلان ها، پل خمری، قندوز و طالقان، تمام از این شهرها را دوباره اساسش آقای زابلی گذاشت. در ظرف 10 سال افغانستان قادر به این شد که 10,000 تن پنبه در سال به اتحاد شوروی صادر کنه. قبل از او برای تمام خریداری خود افغانستان سکه یعنی طلا یا نقره را به اتحاد شوروی میداد. بعد از این صادرات نظام بارتر یا تبادله گذاشته شد که ضرورات صنعتی و باز اقلام عمده مثل تل و غیره واره از اتحاد شوروی وارد شد، اما پول در بدل صورت نمیگیره. و ابتکار دیگه آقای زابلی این بود که اتحادیه تولید کننده را ایجاد کرد، هم اتحادیه تولید کننده پنبه و هم خاصتا اتحادیه تولید کننده پوست قرقل. همه از اینا یک بازار مطمئن داشته و تمام ضروریات در قسمت پنبه از تخم گرفته تا ترتیبات دیگه که ضرور بود، حیوانات و غیره، برشان فراهم میشد. و در این ضمن اول از بدخشان کوشش کرد که مردم انتقال کنند به قندوز و بغلان. متاسفانه در او وقت شهرت قندوزی بود که از قرن 19 مانده بود که یک اصطلاح بود که اگر مرد میخوای قندوز برو، چون در اوجه علاوه بر ملاریا یک قسمت کرمای خاص بود که در وجود میامد رو وجود انفجار میداد. از این جهت زابلی صاحب در حدود 62,000 نفر در او وقت ولایت بزرگ کابل میدان وردک و لوگر و اینا را هم در بر داشت و افغانستان مرکزی را انتقال داد. اساس صنعتی شدن دیوان گذاشت. در پهلوی از این آقای زابلی بود که بار اول در افغانستان پول کاغذی را رواج کرد و پشتوانه از این نقره و طلا بود و به اساس از این سیستم نو آمد و با تمام بانک های عمده جهانی این روابط مستقیم ایجاد کرد. قبل از این قسمت عمده مبادلات از رای حواله انجام میدادیم و در این بخش از 20 تاجر عمده افغانستان تنها 2 مسلمان بود. 2 اقلیت بزرگ مذهبی ما در وقت یهودا هنوز هم در افغانستان حضور بارز داشتن و اهل اونود ما بودن. بعد از تشکیل بانک ملی قسمت عمده سرمایه در قسمت اول از هرات آمد، اما تمرکز عمده از سر قسمت اول سر شمال افغانستان، بعد از او ولایت کابل و بعد از او
قندار و هلمند بود. این طرحهایی بود که همه در مدت از آمد، اما چیز دیگه که در وجود داشت. بانک ملی موجب ازی شد که شرکت های متعدد دیگر با تمرکز در بخش های مختلف ایجاد شوند و بانک ملی بر از اینا قرضه میداد. اما عمده‌ترین اقدام آقای زابلی از نگاه تاریخ اقتصادی ما طرحهای صنعتی شدن افغانستان، چون پول را که از صادرات به دست می‌آورد در حال مبادله کردن به صنعتی شدن بود. اساس نساجی افغانستان آقای زابلی گذاشت. او بخې د دې لیست له اوږدولو وړاندې غواړم یو څه مداخله وکړم چې دا ټولې دغه ډول طرحې بې ترانسپورته نشوی کېدی، ګرانې وي. دې برخه کې څه کړي دي؟ لومړی وار چې عصري ترانسپورت خصوصي سکتور لخوا منځته راغی، د زازیو د محترم زازیو قبیلې نه و او دا ټول د زابلي صاحب لخوا تمویل شد. او پس له هغه نه چې د زمینه د لاریو د اخیستلو دوی ته برابر کړه، دوی ډېر زر وتوانېدل چې هندوستاني شرکتونه وباسي. او که په یاده مې د برخه د ترانسپورت کې ډېر لوی شرکتونه منځته راغلل چې لومړی پکې زازي و او پس له هغه نه نور کوچیان چې پخوا له هغه نه د اوښانو دې لارې نه انتقالات کول، لارې یې واخیستې. نو دا مې یو اثر ده چې پاتې سو او اوریدونکو به تبزلو پوری چې څنګه افغانستان کې عصري ترانسپورتي شرکتونه منځته راغلل. او د زازیو د ترانسپورت بسونه مې په یاد دي، نه پوهېږم چې دا به همغه و که نه، شاید پکې تللی مې یم، خو په دې نه پوهېدم چې دا هم له مجید زابلی سره تړاو لري. و حالا برگردیم به کارنامه‌های آقای زابلی در قسمت صنعتی شدن افغانستان. اولین شرکت‌های برق یا تولید برق هم ای به وجود آورد و مخصوصاً طرح را که در سال 1949 یک طرح بزرگ بود که اگر او طرح عملی میشد، واقعاً افغانستان اساسات را که آقای زابلی گذاشته بود قبل از سنگاپور، قبل از کره جنوبی، قبل از تایوان چین و قبل از چین بود. یعنی یک طرح ناب بود که بعداً کشورها و پاکستان در زمان مارشال ایوب خان کوشش کرد عین ترتیب طرح را ایجاد کنند. نقطه عمده از فهم خاص اقتصادی آقای زابلی بود که شعارش که من نقل قول کنم تمرکز سرمایه بود. سرمایه باید متمرکز شود، باید به کار افتاده شود و موجب تولید سرمایه دیگه شود. از این جهت یک فصل ناتمام اقتصادی ماست. اگر امان الله خان فصل ناتمام سیاسی ماست، آقای زابلی فصل ناتمام اقتصادی ماست. آیا به عنوان وزیر هم همه قدر موفق بود مثل که در بخش صنعت و تجارت و غیره بود؟ این دو مرحله داره. یکی مرحله موفقیتش است و دوم مرحله ناکامیش. مرحله موفقیتش امرای نادر خان، ماداشم خان و تا حد شاه محمود خان بود. در این مرحله بدون همکاری دوامدار با دولت طرحهایی را که داشت عملی شده نمیتونست، خاصتا ایجاد نظام انحصارات و همچنین کنترل مطلق سر ارز خارجی افغانستان. در دوران ازی سیستم حواله مطلق زیر کنترل بانک ملی و بعداً بانک مرکزی آمده بود. بعداً مرحله تنش است. تنش در این ایجاد میشه که موفقیت آقای زابلی مبدل به ایجاد یک طبقه سرمایه‌دار میشه که هم با اقتصاد بازار فرق داره و هم با دولت. در اینجا خانواده شاهی اساس میشه. نسل دوم خانواده شاهی خاصتا داود خان و نعیم خان با آقای زابلی در تضاد میه. اما موجبه که در سال 1950 از وزارت اقتصاد ملی و ریاست عمومی بانک مرکزی استعفا میده، در یک مجلس با شاه محمود خان برش پرخاش میکنه سر یک موضوعی که نسبتا ساده بود که یکی از اقارب شاه محمود خان دلار میخواست که به خارج سفر کنه و مقررات کابینه گذاشته بود. آقای زابلی موافقه نکرده بود، استعفا کرد. اما دلیل اساسی است که امید از پس سرش بیاییم، فیصله بانک صادرات و واردات امریکا بود
که آقای زابلی یک طرح افغانستان شمول، یک طرح بسیار بزرگ برای تحول اقتصادی افغانستان ارائه کرده بود. بدبختانه او بانکی طرح را رد کرد و این موجب ازی شد که حیثیت بسیار بزرگی را که در داخل داشت مورد سوال قرار بگیره، چون بانک صادرات و واردات امریکا در عین حال پول چند پروژه را تصویب کرد، چند پروژه زراعتی را که وادی ارغنداب و وادی هلمند بود. اما دلیل از اوی بود که یک شرکت امریکایی را که دولت افغانستان استخدام کرده بود به نام موریسن نوتسن، او شرکت تمویل کنند و شرطش همی بود که شرکت استخدام کنند. ناکامی شخصی آقای زابلی مبدل شد به ناکامی طرح اقتصادی ازی و تضعیف بنیادی طبقه سرمایه‌دار افغانستان. بدبختانه عوض از اینکه سکتور خصوصی و سکتور سرمایه‌دار با هم کار کنند در تضاد آمدند و قسمت زیاد تأسیسات و اسهام خصوصی دولتی شد و بالاخره در دوران ریاست جمهوری داود خان مطلق ضبط و به عبارت دیگه ملی شد. از این جهت این قشر که به صورت نادر با وجود آمده بود و منطقه واقعا و در آسیا نادر بود، عوض از این به پیشرفت بره در رکود مواجه شد و بعد از او ضعیف شد. ما عوض صنعتی شدن و کشور صادراتی شدن به یک کشور مصرف کننده، یک کشوری که طرف اقتصاد نیمه راهنمایی شده رفتیم، اما نتونستیم او را عملی کنیم. دا کوم مهال چې په اړه غږیږو دا له دویم نړیوال جنگ سره هم مهاله راغی. آیا د ښاغلي زابلي د طرحو په ماته کې دغو عواملو لکه نړیوال جنگ او هغه ستونزې چې ورسره تړلې وي ډېر نقش درلود که کورنیو عواملو؟ د زابلي ټول طرح په هغه دوران کې عملي شول چې نړۍ په خپل لویترین اقتصادي بحران کې و چې 1929 پیل شو. هغه کال چې امان الله خان اوت بدون راغی، ایت الله کلکانی امارت ونیو او پس لغنه نادر خان پادشاه شو. دغه دوران کې افغانستان غیر له یوې وړې مرستې نه چې لنن افغانستان سره وکړله هیڅ نوع خارجي بین المللي پورې وانخیسته. دا ټول د زابلي طرح له داخلي عوایدو نه منځته راغلل، یعنی پانګه داخلي و د تمرکز د داخلي پانګه. دوم نړیوال جنگ که زابلي اوت ډیره برخه په سوئیس کې تیره کړه، اما د دوران کې افغانستان وکړای شو چې خپل زیرمې ډیرې کړي. دوم نړیوال جګړې په پای کې دلته لا هم ذخایر موجود او افغانستان اثار درلودل. جنجال داخلي نظر نه په دې باندې راغی چې له یو خانه زابلي او د افغانستان عمده لیکوالان په دې کلو کې ډېر سخت تضاد کې راغلل، ځکه لیکوالانو چې پس ته ډېر مشهور شول، ځینې مخکې مشهور لکه مرحوم غبار، مرحوم فرهنګ او نور ډېر سخت په تګلارې باندې په انتقاد او له بلې خوا عمده دلیل د شاهي کورنۍ چې غوښتلې ټول ګټې زابلي ته شخصا او د دې نوي طبقې چې سرمایه گذار طبقه و دې ته لاړ نسي. نو په هغه دوران کې او ته اساس د مرکزي بانک ایښودل شو او پانګه زابلي ورکړله. اما بله برخه همدا وه چې یو رقابت د سیاسي تګلارې او د اقتصادي تګلارې. دا دوه برخه نادر خان او هاشم خان یو ځای کړي وو. نوی برخه د شاهي کورنۍ چې دوه ورونه نعیم خان او داود خان او هغه د سره مخالفت درلود او دوی مناسبات قطعا زابلي سره سم نشو تر اخره پورې. بله برخه همدا وه چې زابلي له یو هیئت سره چې هغه کې امیرالدین خان چندسب، عبدالله خان عزیز، حکمچند خان او ډاکټر رؤوف وو. 3 میاشتو دپاره دوی واشنگټن ته لاړل او یوازې یو بین‌المللي مشاور دوی درلوده چې فرانک نومېده او دلیل چې زه ډېر په اعتبار غږېږم، فرانک په 1953 کې یو گزارش ولیکه چې ډېر زړه پورې ده او ډېر دردناکه ده. زابلي
یو طرح وړاندې کړه د 100 میلیون ډالر دپاره او دې وخت کې دا د صادراتو وارداتو بانک ترکیې ته، اندونیزیا ته او ځینې نورو ملکو ته چې د امریکې سیاست ته مهم و همدغسې لویې پیسې یعنې 100 میلیون ډالر هلته 2 میلیارډو ډالر نه ډېرتر پیسې یو واري به یې د پروګرام پیس ورکول. دوی افغانستان ته وویلې چې افغانستان په دې جګړه کې د امریکې په صف کې نه ده درېدلی، بېطرفه ده، تاسو ته موږ یوازې د پروژو پیسې درکوو. او پروژو ته چې راغلل د ټولې صنعتي پروژې رد کړلې او بالاخره د مذاکرات پرېښودل، 2 وارې پلانونه له سره ورکړل په ډېر منظمه توګه او نتیجه یې دا شوله چې دوی یوازې د ارغنداب چې د دهلي بند او پس له هغه نه د بغرا د کانال او د کجکي د بند پروژې ومنلې په شرط د دې چې د امریکایي شرکت له لارې نه راسي او ټول امور یې دا شرکت اداره کړي. حکومت د افغانستان دا یې ومنل او دې نه پس زابلي صاحب له صحنې نه ځي. مخکې له دې نه د سروبي د بند اساس دی او هغه جرمنان له لارې نه. نو دواړه عوامل یو شول او شی چې فرانک لیکي دا ده چې دا بانک یوه تخنیکي فیصله یې وکړله چې سیاسي او اقتصادي عواقب افغانستان ته ډېر وخیم او یوه طبقه او یو متفکر شخصیت له صحنې نه لرې کړه چې د هغه نظیر په آسیا کې ډېر کم یا نه هغه وخت کې. و اگر کوتاه لطفاً در مورد نقش آقای زابلی در قسمت تقویت قوه بشری ما صحبت کنین، چون به فکر ما این گونه طرح بلند بالا بدون موجودیت چنین یک قوه بشری جدید امکان عملی شدن نداشت. استخدام متخصصین بین‌المللی بار اول از طرف آقای زابلی صورت از ژاپن، از استرالیا، از جرمنی و از کشورهای دیگر یه افراد استخدام کرد، اما مدل ازی ای بود که اینا بر ازی کار میکردن، اینا بر افغانا کار میکردن، نه بالعکس. دوم اساس بانکداری را به صورت نهایت منسجم گذاشت و یک کادر بانکدار در افغانستان تربیت شد که بعد از او در افغانستان بانک هم اینا اداره کردن و بعد از او وقتی تعداد بانک ها زیادتر شد متاسفانه به موفقیت نرسید، اکثریت مطلق از اینا زد. سوم یک قسمت شخصیت های برجسته را بعداً ظهور کردن با پول بانک ملی بیرون روان. در جمله افرادی که برای آقای زابلی کار میکردن آقای نورمحمد ترکی بود طور مثال که مسئولیت اعمار خانه آقای زابلی را که در دارالمان است و فعلا مقر وزارت انکشاف دهات است با عهده داشت و شخصیت های عمده که در جرمنی فرستاده شده بودند و این افراد بودند که آلحضرت امان الله خان اینا را فرستاده بود. تمام از اینا جذب شدند. در این بخش آقای زابلی واقعا تعداد گذار بود. تمرکز از این راجع به ایجاد سرمایه بشری حتی در وصیت‌نامه هم شامل است. په دغه وصیتنامه کې داسې څه لیدلی شو چې د شخصیت داسې واړخ چې تر اوسه پرې نه یې غږېدلي روښانه شي او زما اټکل به دا وي چې دا به حتما د ژوندانه په وروستیو کې چمتو کړي. تقریبا 103 کلن و چې حق ته ورسېد او په امریکې کې بریالی و، لوی جایداد درلود، یو عمده جزیرې کې د ماساچوست او اریزونا کې اوسېده، د دې منځ کې تګ راتګ درلود. په دوامداره توګه تر آخر پورې لیکنې کولې. لیکنه یې ځکه خبر یم چې د آخري مېرمنه استرالیایي وه او یو وار افغانستان ته راغلله. زه هغه وخت حکومت کې نه وم، څو شپې موږ سره تېرې کړلې ځکه چې غوښتل چې د د وصیتنامې تعقیب وکړي او د یادداشتونه یې ما سره شریک کړل. د یو وار راغی چې د اساسي قانون په دوران کې د اعلیحضرت په دوران کې پس د داود خان له استعفا نه اساسي قانون ترتیبېده، دی راغی اما نظریات یې ونه منل شو. نو برته راغی. څو برخې د ده د وصیتنامې باندې به ذکر وکړم چې دا معلومه سي درته او وطنوالو ته معلومه سي. لومړی د وصیتنامې کې دا دي چې د لمسیانو نه او یا لمسۍ څوک غواړي چې د میراث کې برخه ولري باید افغانستان ته لاړ شي.
او هغه شرایط باندې ژوند وکړي په افغانستان کې چې نور باعزت افغانان پکې ژوند کوي یا متجملي ژوند باید ونه لري. دوم برخه یې دا ده ځکه چې بشري پانګې باندې راځو چې د وصیت دا و چې ډېره برخه یې د پانګه باید کابل پوهنتون باندې ولګي او د کابل پوهنتون د ودې لپاره مصرف شي. نو وخت چې ما وصیتنامه پیدا کړه زه د کابل د پوهنتون رئیس وم، ما وزارت خارجه ته ولیکل، اما له بد مرغه نه اخوانه تعقیب نشو ځکه چې ترتیبات بدل شوي نو پانګه پلاس رانغلو. اما د ده روحیه ښیي چې څومره وطن باندې مینه درلودله او غوښتلې چې دا بشري پانګه په هغه توګه منځته راسي چې افغانستان وکړی سي خپل راتلونکی. دې برخې کې د پیټر فرانک چې مخکې مې ذکر وکړ چې د مشاور و او پس ته یوه لیکنه وکړله مهمه ده. پیټر فرانک وایي چې د ظرفیت ستونزه په دولت کې وه اما نه د زابلي په مؤسساتو کې او د سرمایه‌دار طبقې په فعالیتو کې، ځکه دوی واقعا تمرکز راوړی و او حساب و کتاب ډېر برابر و. د مثال په توګه ټول مامورینو د ملي بانک او د هغه مرتبط شرکتونه صحي بیمه درلوده او په عین حال کې دوی ته کورونه جوړ شو. دا ساحه د سرای غزني چې ورته ویلې سلها کوره دلته جوړ شو چې پس ته ورکړل شول او مامورینو ته د کورو په اساس باندې. هر ځای کې چې د شرکتونه جوړ کړل د کورونو ترتیب ونیو، انسجام دیدې او دا اتحادیې چې تشکیل کړلې دوی منځ کې وضاحت و چې څه دوی تولیدوي، که پنبه وه که د قرقل پوستکی دا و، واضح قیمتونه واضح و او منځ کې معلومدار ملي بانک ډېره ګټه کوله اما ګټه یې دا نه وه چې یوازې د دوی نه ګټه یې ځکه کوله چې منځ کې چې نور ملکونه او نور افراد موجود و هغه یې لرې کړل، دا د ځای ونیو او ترتیب برابر. ډیره مننه. فکر کوم د مجید خان زابلي په ونډه او په نږدې تیر کې د افغانستان د صادراتو او سوداګرۍ په سابقه لږ څه مفصل وغږیدو. اوس به راشو نورو مسلو ته. لومړی که واردات د اوس د دغه بحث لپاره له پامه وغورځوو، صادراتي کېدل چې زموږ اصلي موضوع ده او تجارت باید یو د بل معادل ونه بلل شي، که څنګه؟ تجارت ځانګړي برخې کې ډېر اوږد تاریخ لري اما تجارت پانګه نه ده، پیسې دي. پانګه په دې بدلېږي چې پانګه څنګه نوره پانګه تولیدوي او کار څنګه ایجادوي، وده څنګه ایجادوي، یو ملک کې څنګه بدلون راوړي. دې دپاره مهمه ده چې په دې پوه شو چې پخوا تولید باندې ترکیز او خیال یې کوو چې بازار خود په خوده جوړېږي. نن بالعکس ده جناب جنبش صاحب، تاسې اورېدونکي، تر چې لومړی بازار باندې پوه نه شئ چې کوم بازار نظر کې ده، هغه بازار څه غواړي او څنګه کیفیت غواړي او په څه اساس غواړي او څنګه قیمت برابروي او ځان هغه ته برابر نه کوي، نه جوړېږي. تیر کال ځینې مواد په هرات او نورو ولایتو کې ډېر ښه وو اما قطر بازار ورته نشته. همدارنګه جلغوزي ته وګوره، جلغوزي بدل شوي و چې د افغانستان یو لویترین صادراتو باندې بدل شي اما چې زه اورم اوس بوجۍ پراته دي بیرته په قاچاق باندې بدلېږي. جلغوزه یو ډېر ژوندی مثال و. که بین المللي احصایو ته م کتل د افغانستان نوم پکې نه و. کوم ممالک ډېر اخلي؟ د مثال په توګه چین او جرمني دې کې ډېر ستر بارز رول لري. چین له پاکستان نه اخیستل او بیا نور پانګه یې په اچوله پاکولو دې کې جرمني ته یې صادرول چې لویترین وارد کوونکی دی. اما چې لیدلم په حقیقت کې یوه ډېره برخه چې د پاکستان جلغوزیو په نامه تله د افغانستان ده. دا چې موږ وګرځاوو او چین ته مستقیم صادرات شروع کړو، یو واري یو عظیم بدلون راغی او پس له هغه نه هدف دا و چې دا مستقیم جرمني ته ورسوي. قاچاق هم تجارت ده، دا نه ده چې پیسې نه پکې پیدا کېږي اما دا په دې نه بدلېږي چې د خلکو په ژوند کې یو تګلاره راسي چې وده وګورئ. دا لکه یو زنځیر ده، چټل زنځیر یو رقم ده، یو ډېر خوندور زنځیر دا ده چې هر برخه هر کړۍ د زنځیر په کار بشري پانګې په ایجاد کې
د پیسو پیدا کولو کې او د خلکو د ژوند په تغییر کې راسي. ځکه هر څومره چې د زنځیر کړۍ د اهمیت وړ سي او د یو مملکت په منځ کې ورباندې پانګه واچول سي تر هغه په اندازه وده راځي. ما همیشه ویلې چې د اقتصادي ادارو ارزونه ډېره اسانه ده اما ډېره ګرانه. اسانه په دې ده چې باید د ولس جب ته وګورئ. که د ولس جب ډکېږي بریالي یې، اما که د ولس جب نه ډکېږي ټول نور عارضي ده. اداره یوازې او یوازې دا هدف لري چې د خلک خدمت وکړي. دغه دپاره ده چې وقتی چې منظم صادرات ډیریږي، هر ډالر د صادرات کم له کم 10 تر 20 ډالرو د بین‌المللي مرستو ارزښت لري، ځکه تلپاتې ده او بیا ډېرتره خوندور کېږي، ډېرتره پراخېږي. اموږ فاجعه دا وه چې دغه طریقه چې زابلي صاحب شروع کړې وه او بیا ما ورته ودې راکړل، دواړه وارې اوس درېدلي دي. اما هیله مند یم چې د دې په ارزښت باندې وطنوال پوه سي، ځکه چې بې له هغه نه همیشه به صدقې باندې درېدلي اوسئ. تاسو فکر وکړئ که نن 2 میلیارډو صادراتو ته رسېدلي وای نو دومره خلک به د ملګرو ملتو صدقې ته درېدلي وای چې یو قاب لوبیا ورکړي. دغه یې توپیر ده. یک کشور به نظر شما چگونه به این نتیجه میرسه که توان از این داره که قدرت صادراتی شود؟ در این نیم قرن گذشته پیش چشم ما کشورهای بسیار فقیر از راه تجارت و صادرات به ثروت‌های عظیمی دست یافتند. چطور؟ عمده‌ترین مثال در جهان بعد از جنگ دوم شروع از ژاپن میشه. روزی که جنگ دوم جهانی خاتمه یافت و معلوم داره میفهمید باعث یک فاجعه بزرگ بشری که هیچ وقت تاریخ بشری او را فراموش نخواهد کرد، توسط بمب اتم در ژاپن ختم شد. 2 شهر ژاپن در چند دقیقه با خاکستر بدل شد. اما ژاپنیا بعد از ختم جنگ دوم جهانی فوراً شروع کردند و خوشبختیشان در این بود که امریکا به این فیصله رسید که در دوران جنگ سردی که شروع شده بود با اتحاد شوروی، ژاپن باید دارای یک اقتصاد قوی، یک دولت قوی باشه. زمینه صادراتی شدن ژاپن در حقیقت امریکا فراهم کرد. این در دوران اشغال ژاپن از طرف امریکا بود که ژاپن قانون اساسی داد که هنوز هم قانون اساسی ژاپن است و شرکت‌های بزرگ ژاپنی را لغو نکرد. اینا دوباره خود زنده کردن که هنوزم به یادم است که وقتی که میگفتن ساخت ژاپن مردم خنده میکردن و یک تبصره وزیر خارجه امریکا آقای دلس موجود است که گفته بود معلوم داره چیزای دیگر ما برات زمینه رو فراهم میکنیم، اما ژاپن قادر به این نخواهد شد در عمر که موتر را ایجاد کنه که اگه امریکایی رو به خوشی خود بخره. اما دیدین که ژاپن یک تغییر بسیار بزرگ آورد و در یک مرحله بود که باعث رقیب عمده اقتصادی امریکا شمرده میشد. کشورهای دیگه که از این الهام گرفتن در مرحله اول سنگاپور بود. سنگاپور جزء فدراسیون مالزیا بود، اخراجش کرد و سنگاپور هیچ چیز نداره. می‌بینید که سنگاپور حتی آب آشامیدنی کافی نداره، آب آشامیدنی خودم وارد میکنه. اما یک صدر اعظم داشت منم لی کوان یو که چند دهه صدر اعظم بود و هنوز پسرش صدر اعظم است، در مابین یک 2 شخصیت دیگه صدر اعظم. و سنگاپور خود عیار کرد که به کشور عمده صادراتی بدل شد. امروز یکی از غنی‌ترین کشورهای دنیا است. بعد از او کره جنوبی بود. نام شرکت سامسونگ همیشه شنیدین. کسی که اساس از این شرکت گذاشت قبل از رئیس جمهور پارک تاجر مایی بود. در این کشورها و بعد از اون مالزیا همین چیزا میبینید، یک نظام سرمایه گذاری که تمرکز خاص به صادرات شدن داره ایجاد آمد. اما مهمترین تغییر بعد از اون در چین آمد، چون اقتصاد چین در سالهای زعامت ماوتسیتونگ تمامش تمرکز به خودکفایی داشت و دوری از مارکت بین‌المللی. وقتی که دنگ شاوپینگ زعامت چین با عهده گرفت، اول به تدریج و باز با ترکیز بسیار خاص صادرات شدن مطرح و سرمایه گذاری رفت و این است که امروز چین با بزرگترین کشور صادرکننده دنیا بدل شد. بنابراین آسیای شرقی مثالای بسیار زنده داره
در ممالک مسلمان از یک طرف تجربه بسیار عمده مالیزیاست که صدر اعظم سابقش آقای ماتیر طرح 2020 به وجود آورد. اکثر مردم فکر میکنن که هدفش 2020 بود. نه خیر، او دکتر چشم بود و میخواست دیده بگوید که دید چشم 2020 داشته باشه و پلانگذاری بسیار منظم. بعد از او ترکیه است که بازم به کشور صادراتی بسیار بزرگ در دوران صدارت و بعد از ریاست جمهوری آقای اردوغان بدل شد. اندونزیا فعلا، امارات که هنوز یکی از عمده‌ترین کشورهای صادراتی است، تنها از نگاه تیل نیست. و امروز تغییر هند میبینیم. هند به حیث قدرت عمده جهان بازم از خاطر از این بروز کرده که یک اقتصاد صادراتی بسیار بزرگ ایجاد کرد، در حالی که در سالهای 60% رشدش از پاکستان کده کمتر بود و سالها در یک برزخ بود، اما امروز به صورت بسیار زیاد حرکت بود. د دې ودې او پرمختګ راز په څه کې دی؟ څنګه دغه ځای ته ورسېد؟ لومړی برخه دا ده چې دولت او سرمایه‌دار طبقه په یو واحد طرح کې راغلل. نورو ځایو کې خاصتاً افغانستان کې همیشه پانګې ته د غلا په حیث کتل سوي. پانګه ډېره برخه کې مشروعیت نه لري، نو هر څوک چې پانګوال ته ګوري فکر کوي چې دا غلا ده. دومره دغه ذهنیت ده. درېیمه برخه دا ده چې پس له نړیوالې جګړې نه ډېرو هغه ممالک چې خپل استقلال ازادي نوې ګټلې وه دا وه، ټول په دې باندې ترکیز درلود چې فکر کوي چې پلانګذاري اساسي ده او خصوصي پانګه کافي نه ده. د دولت په نقش باندې ډېر ټینګار راغی، اما دغه تعادل چې دولت بې له دې نه چې سرمایه‌دار شرکتونه او لوی قشر یا طبقه ایجاد سي پرمختګ نسی کار. لویترین مثال خپل اتحاد شوروي ده. اتومي قدرت، دوم لوی قدرت د نړۍ، تاسو هلته ځوان کړی دکتورا مې اخیستې ده د ریاضي، فیزیک او یا د نورو مواردو کې بېساري پرمختګ درلود او اتومي بم ایجاد که نورې څو. اما څه وسو؟ علم د خلکو د اقتصادي ودې په خدمت کې رانغی. ټوله ترکیز نظامی تولید دپاره او پس از بحران راغی رقابت باندې اقتصاد ونړېده. نو د دولت رول یا نقش هم ډېر مهم ده، هم حدود باید واضح که به حد دولت مداخله وکړي دا په فساد او یا په رکود باندې برابریږي. له بلې مخې نه که دولت حامی نه او شریک ځانونه ګڼي او دې ته ونه ګوري چې په وده کې د خلکو د پرمختګ لاره ده او د وظایف تفکیک ده او د قانون حاکمیت، امنیت او انساني پانګې په وده کې په واضح توګه خصوصي سکتور سره مشارکت ایجاد نه کړي، دا هم پرمختګ نه راځي. دغه هېوادونه وکړی شو چې دغه فرمول ته ورسېږي په دوامداره توګه. او بل یو وارې چې دوی پیل وکړ شاتګ یې نه درلود. یعنې د مثال په توګه زابلي صاحب ته خدای ډېر لوی عمر ورکړي. نو که تاسو فکر وکړئ 40 کاله نور دی په افغانستان کې وای او په همغه قوت چې د کوریایي همزمان خلک یا جاپان یا نور ودې ته دوام ورکړ او وکړی چې خپل شرکتونه په بین‌المللي شرکتونو باندې بدل کړي، شاید دی به په دې باندې بریالی سوی وای چې نن په نړیوالې سطح باندې افغانستان ته شرکتونه په میراث کې پرېښي دي. اما عقدې، تنګ نظري او معلومدار اعتراضات یو برخه یې معقولو. موږ ستونزه په دې کې ده همیشه چې شاهي کورنۍ، موږ متخصصین او د لوستي خلک او سرمایه‌دار قشر په یو خط کې نو او نن بیا هم ګاونډي هېوادو کې له بعد مرخې نه دا وګورئ چې دغه ترتیب منځته نه ده راغلی او ځکه سره له دې چې ځینې ذکي ډېر امکانات درلودل، هغه وده چې امکان وه منځته رانغله او بالعکس نورو هېوادو کې ځینې مسلمان هېوادونه مې ځکه ذکر کړل چې دا په دې باندې نه ده تړلې چې مسلمانانو کې کوم ستونزه ده. بنیادي ستونزه په دې کې ده چې څنګه تعادل، حدود او همغږي منځته راځي.
ډیره مننه استاد. د تجارت بحث هم ډیر اوږد دی. د دې لومړۍ برخې په پای کې غواړم ستاسې داسې مشخص ارزونه ولرم. تاسې به ظرفیتونه مخکې ارزولي وي، اوس به هم پې کار کوئ یا فکر کوئ په عیني ډول داسې صادقانه یې چې وایو افغانستان دا وړتیا لري چې د ختیځې اسیا د ودې دغه مدل چې دلته پې وغږېدو تعقیب کړي، له فقر نه ووځي او منلی پرمختللی هېواد شي؟ بې له دې نه بل اختیار نه لري. یو بل باید ومني، یو نظام باندې هراړخیز نظام باندې سیاسي مشروعیت لري، اقتصادي مشروعیت لري، فرهنګي مشروعیت لري او منطقوي او بین‌المللي مشروعیت باندې راورسېږي. انتخاب ډېر واضح ده جناب جنبش او اورېدونکي. غواړئ په دوامداره په ازلي توګه ځان بېوزلي او مظلوم او دردمن ومنئ یا دا څه تیر باندې بریالي کېږي. اوس کافي نړیوالې تجربې موجود دي چې درښیي چې کومه لاره بریالیتوب ته رسیږي، کومې لارې یا برزخ کې بند پاتې کېږي یا خدای ناکرده په دې دنیا کې دوزخ کې ځان اچو. لارې معلومې دي او بې له دې نه چې له دغو نه درس واخلئ بله لار نشته. بله خبره هم ډېر واضح باید وي. هغه مملکتونه چې په ځان ټپ درېدلي دي هره ورځ لا اقدامات چې باید په راتلونکي واخلي دروند کېږي. هر څوک چې په ځای درېدلی ده تله یې سپکه سي او بله خوا درنه سي او بوج په راتلونکي نسلو باندې ډېروي. بالعکس که غواړئ تاریخ کې یو نوم پرېږدئ چې راتلونکي نسلونه درته دعا وکړي، خبره دې ته چې باید یو موافقې ته ورسېږئ او ترتیب ته ورسېږئ چې تګلاره دغه ده او بیا هم راځم د افغانستان 300مې کلیز کې څه رقم افغانستان غواړي. یو سرلوړی افغانستان چې هر افغان ژوند ولري، لاینونو باندې درېدلی نه وي چې له وطن نه ووځي او انشاءالله تعالی په هغه وخت کې به دوم یا درېم نسل چې باندې د افغانستان نه دي لکه چې چین ته برته لاړل، آیرلند ته برته لاړل، نورو هېوادو ته برته لاړل، هند ته برته روان دي، برته لاړ شي. امکان شته، منطق شته، ظرفیت خویندو ورونو په عملي کار کې پیدا کېږي. ظرفیت د کاغذ له مخکې نه پیدا کېږي او یا په باټو باندې. عملاً که طرح واضح کړي او مشخص او واضح نو ضرور ده چې انتخاب وکړو او منفي عوامل او منفي امنیت په تلپاتې مثبت ملي وحدت، ملي ګټو او مثبت بشري امنیت باندې بدل. بسیار تشکر رئیس جمهور محمد اشرف غنی. مننه تاسو نه. تل دې وي افغانستان. یشسن افغانستان. زنده باد افغانستان. عبدالمجید خان زابلی یو رښتینی اتل او د افغانستان اقتصاد او پوهنې ته ډېر خدمتونه کړي. د دې په کارونو او لاسته راوړنو کې لوی افتخار پروت دی او موږ باید د هغه په شان اتلان په خپل تاریخ کې وپالو. که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک او سابسکرایب مه هېروئ. مننه.